د دنیا په باره کې چې خبرې شروع کړي نو ته به یې چې دا د خبرو مشین دی او د دین په باره کې څه ووایو بیا به دې نه په څه پوهېږي نه حق او باطل پېژني پیسې هم بیا نه پوهېږي او دنیا په باره کې چې ورسره خبرې شروع کړه او تجارت په باره کې چې شروع کړه او د منځ تپوس وکړه که مونځ وله صحیح نه ورځي د دین عظیم ارکان درته نه معلوم توحید درته نه معلوم عقیده دې نه پېژني چې څه ته وایي الله نه پېژني پیغمبر نه پېژني او چې د دنیا په باره کې ورسره خبرې شروع کړي که نه نو پلاني ملک ویزه ارزانه ده او دغه ګرانه ده او هلته ریال داسې دی او دلته روپۍ ده او هلته ډالر دی او هلته پلانې دی او هلته دا دی او دا کار چې کولاو کې دومره فایده ده او دا کار چې کولاو کې دومره فایده ده الله سبحانه وتعالی د بعضو خلکو تذکره کړې ده نو څه وایي په سورة الروم کې یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا الله وایي دوی د دنیا په ظاهر باندې او په دنیا باندې ډېر ښه پوهېږي او د آخرت نه غافله دي